کابل کې د پاکستان سفارت ته د امرالله سالي تازه خبرداری د چې امرالله سالي د پاکستان سفارت ته څه خبرداری ورکړی دی. افغانان څنګه له امرالله سالي څخه خوشحاله شول، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان د ولسمشرۍ ماړی لومړی مرستیال امرالله سالي وایي حکومت غواړي هیوادوالو ته د پاکستان د ویزو د ورکړې بهیر کې نظم رامنځته کړي. امرالله سالي کابل کې د پاکستان له سفارت څخه غوښتنه کړې چې د ورځنیو ویزو د ورکړې شمیر دې روښانه کړي. ښاغلي سالي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له سفارت څخه غواړي څو افغانانو ته د ورځنیو ویزو د ورکړې شمیر روښانه کړي. سالي وایي له نننۍ موخه د ویزې د ورکړو بهیر کې هیوادوالو ته د اسانتیا او نظم راوستل دي. دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ مخکې ننګرهار ولایت کې د پاکستان د ویزو اخیستنې په موخه په زرګونو راټولو شوو کسانو پکې زیات بیروبار جوړ کړی و چې په دې بیروبار کې 12 میرمنې تر پښو لاندې شوې او مړې شولې او د 3 نارینهو په ګډون 12 تنه نور ټپیان شول. زرګونه هیوادوال د پاکستان د ویزې اخیستلو لپاره د جلال آباد ښار پاکستان کونسلګرۍ ته مراجعه کوي او ځینې آن د شپې لخوا د کونسلګرۍ مخې ته د ویزې د اخیستنې لپاره انتظار کوي. له دې پیښې وروسته افغانستان کې د پاکستان نوي سفیر منصور احمد خان وویل افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر کې د اسانتیا رامنځته کولو لپاره له افغان چارواکو سره غږېدلي. جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستنې بهیر کې له مرګ ژوبلو بیا وروسته پاکستان د ویزو لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه چې له مخې د ناروغانو او زده کړیالانو لپاره زیاتې اسانتیاوې برابرې شوي او د ویزو موده د پخوا په پرتله نوره تمدید شوې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا راپور به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.